تازه خبر د اصغر افغان مینوالو ته ښه خبر دا چې څه د ویډیو را سره وګورئ په خپله به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د یادولو ده چې اصغر افغان تیرو ورځو کې دویم ځل د ملي لوبډلې د درې واړه فارمیټونو لوبډل مشر وټاکل شو. تر دې مخکې اصغر افغان د ملي لوبډلې 4 کاله لوبډل مشر و چې د 2019 نړیوال جام نه مخکې له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای ګلبدي نایب لوبډل مشر شو. خو له نړیوال جام وروسته ګلبدي نایب له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای راشد خان لوبډل مشر او اصغر افغان مرستیال لوبډل مشر وټاکل شو. خو د ویسټ انډیز سره د 3 ورځنیو 3 شلوریزو او یوازنۍ ټیسټ لوبې نه وروسته څو ورځې مخکې کرکټ بورډ اصغر افغان لوبډل مشر وټاکه او راشد خان د هغه مرستیال لوبډل مشر وټاکه. اصغر افغان یو میډل ارډر بیسمن دی چې د افغانستان لپاره په 4 ټیسټ سیالیو 111 یوازنیو او 6 شلوریزو لوبو کې ګډون کړی دی. په ټیسټ سیالیو کې د اصغر افغان اوسط 15.50 دی، په یو ورځنیو سیالیو کې اوسط 40.450 دی او په شلوریزو لوبو کې بیا 0.3 اوسط او 115.9 سټرایک ریټ دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر افغان 22 کلیزه نن په کرکټ بورډ کې لمانځل شوې ده چې د کرکټ بورډ ادارې مسؤلینو او ملي لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي په فیسبوک پاڼه دغه انځورونه خپاره شوي دي او اصغر افغان ته د 22 کلیزې مبارکي هم ویل شوې ده. په دغه انځورونو کې د کرکټ بورډ چیرمن په خپله نشته، خو له اصغر افغان سره د کرکټ بورډ د نورو کسانو ترڅنګ ګلبدي نایب او رحمت شاه هم ښکاري. د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي افغان لوبډل مشر اصغر افغان ته د زوکړې 22 کلیزه مبارک وي. د ملي لوبډل مشر اصغر افغان نن 22 کلن شو. نوموړي ته د الله متعال له درباره د اوږد او له خوښیو ډک عمر غوښتونکی او په راتلونکي کې ورته د لا ډېرو بریاو لاسته راوړنو هیله کوم. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا ښې چارې.